د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه تایید کړي چې په بلوچستان کې د تېرې اونۍ په 2 مرګونو بریدونو کې 190 پوځیان وژل شوي دي. دغه پیښې د بلوچستان په پنجګور او نوشکی سیمو کې وشولې چې یوې له کنټرولېدو څخه مخکې ان تر 4 ساعتونو پورې دوام وموند. تان ته په رسېدلي یو لیک کې چې د پاکستان لوی درستیز د خپل هیواد لومړي وزیر ته لیکلی د وژل شوو پوځیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کړی او د هغوی د کورنۍ لپاره د مرستو غوښتنه کړې ده. په لیک کې چې د 2022 د فبرورۍ په 9 لیکل شوی او د بلوچستان د ازادي غوښتونکو په خپلو ټولنیزو رسنیو کې خپور کړی راغلی چې د پاکستان پوځ په نوشکی او پنجګور کې وژل شوو 190 پوځیانو ته چې په لیک کې شهیدان بلل شوي د درناوي مراتب وړاندې کوي او له لومړي وزیر څخه غواړي چې د هغوی د کورنۍ لپاره د وجوره اعلان کړی شي. ویل کېږي چې د پاکستان پوځ او استخبارات له لسیزو راهیسې د خپل ګاونډیانو افغانستان، هندوستان او دغه راز د ایران پر وړاندې د هر هغې وسلوالې ډلې ملاتړ او روزنه کوي چې د خپلو مرکزي حکومتونو پر ضد جنګ کوي. د بلوچستان ازادي غوښتونکو په یو اعلامیه کې ویلي وو چې وروستي بریدونه یې د 14 ځانمرګو په وسیله ترسره کړي او 180 تنه پاکستاني پوځیان یې وژلي، خو هغه وخت پاکستاني مقاماتو دا شمېر یوازې 12 تنه یاد کړی و.